سلامونه احترامات مې ومنئ قدرمنو نوروز عمر امید یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. قدرمنو تاسو به ګورئ په بیک ګراونډ کې چې دا وخت مونږ په رینګ روډ انټرچینج کې چې دی ولاړ یو او روان یو مخ په سوات باندې. د سوات دغه سفر به چې دی له تاسو سره په ویډیو بڼه باندې شریکو. تاسو به هم ځان سره شیبه په شیبه باندې چې دی خبرو چې یاره اوس دغه ځای کې یو دغه ځای ته رسېدلي یو. نو د دغه سفر نه له موږ سره یو ځای خوند واخلئ. ساجد احمدزی مې په ړومبي ځل د چکر ملګرتیا کوي او د دغسې یو اوږد چکر په تکل وتلي. همدارنګه زمونږ مشر حاجي سید رحمان سید صاحب هم را سره دی او دی خو چې دی پخوا هم زمونږ د چکرونو سپه سالارو مخکې مونږ ډېر زیات چکرې لګولي دي. نو روان یو مخ په سوات باندې. ساجد احمدزی صاحب چې دی ډېر زیات خوشحال دی ځکه چې اپل او دې پلو سترګې غړوي لکه وړوکی ماشوم. نو احمدزی صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ. سلامونه او نیکې هیلې ټولو لیدونکو ته. دا چې امید صاحب یادونه وکړه چې د چکر ړومبي ځل دا ماودېده دا به مخکې له ما نه پټ پټ نور یارانو سره به ته، خو بهرحال دا وارې ما کابو کړی دی او چکر ته به له ما سره دي او دا واده به هم را سره کوي. تاسو مخکې چې ما نه بغیر به دی چا سره چکر ته نه ځي ځکه چې دی چکر ته ځي کله کاغانو ته ځي کله چېرته کله چېرته او ما یوازې پرېږدي او زه یوازې چې شمه بیا یېرېږم او خفه کېږم. خیال کوم امید صاحب داسې نه وي چې ګاډي دې رانه ووایي. ډېره مننه. بلکل قطعاً ولګېده او په چکرو باندې قطعاً دی. بس لیدونکو ته سلامونه وایو او دعا راته کوئ چې دا سفر هم په خیر سره ښه شي او چې کوم مطلب دپاره روان یو چې هغه مطلب الله تعالی راته حاصل کړي. هغه د موچو والا یونین اتفاق کولو دپاره مطلب خپلې هلې ځلې کوو. ساحل صاحب دا شیشه لږه کوزه که چې کتونکو سره خبرې وکړي نو سوات ته روان شوی. بالکل ډېر ښه ګاډی در سره دی. څه به ویل غواړئ؟ ملګرو سلامونه، نیکې هیلې احترامات او بددعاګانې کوو. انشاءالله د سوات په سفر روان یو او انشاءالله تاسو لپاره به ښکلې ښکلې ښایسته ښایسته ویډیوګانې بار بار شیر کوو. انشاءالله ښکلي تصویران بددعاګانو کې مې یاد ساتئ. سوات موټروي کې کم ټنل دی او ډېر زیات مزیدار دی. خلکو نه ډېر زیات خوندونه اخلي او ډېر زیات ښکلی دی. نو دا وخت را رسېدلي وو د سوات موټروي ټنل خولې ته. ملګري چې دی دمه کوي او بیا به دی خپل سفر مخ ته پلی کوو. نو ملګرو ته به زه یو تصویر هم واخلم په خبرو کې. تصویر کې به هم راشي. ساجد احمدزی صاحب هم دا وخت بس په تصویرونو باندې شروع کړې ده او تصویرونه دې ځان ته وباسي.
ساجد صاحب راورسېدې سفر دې څنګه و؟ او بالکل ماشاءالله ډېر زبردست سفر او له تا نه بغیر سفر خو نیمګړی او ته چې راسره یې سفر ډېر زبردست ډېر خوندور او مخکې سفر ته به ګورو الله پاک دې خیره پېښ کړي چې همدغسې ښایسته سفر ولرو ملګرو. بالکل ساجد صاحب ما وی چې لاسونه یې داسې هغه کول او ډېر زیات خوشحاله او هوا زړه یې هوا غوښته ما وی داسې نه چې والوځي او په دغه پاسه سر باندې کښېني و بیا یې راکوزول ګران کار دی خو ساجد صاحب خوشحاله اوسې الله پاک دې خوشحاله لره. نو زه به مخکې سفر به کوو ځکه چې سفر په مخکې لرو غونډې ته چې دی ټایم ته به ځان رسولي یو ملګري چې دي په تمه دي هغوی سره به ملاوېږو. ساجد احمدزی صاحب د موټروي سوات موټروي ټنل کې چې دا اوس نه جوړ شوی دی باندې یوازې موږ راغلي بس په احتیاط سره ځئ. احمدزی و احمدزی صاحب دی خو وګوره احمدزی صاحب مبارکه دا شیشې باندې دغه دي که نه دا راځي پکې یاره غټه خرچه په دې اخلاصته ترخه کاوه برابر ملګرو منظر له خوند واخلئ ډېر ښایسته لوکیشن ده ډېر ښایسته منظر ده او هر سړی باید چکر ووهي په زندګۍ کې کم از کم چکر ډېر ښه وي هم یو ځلې نه څو ځلې چکر او که بیا زما غوندې کال کې یو ځل کال کې یو ځل دوه ځله نه که بیا زما غوندې یاران درسره وي نو بیا